خبر طالبان غواړي د احمد شاه مسعود په مقبره کې جهادي مدرسه جوړه کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم سرچینې وایي چې طالبان غواړي پنجشیر کې د احمد شاه مسعود په مقبره کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړه کړي. سرچینې نن چهارشنبه د چنګاښ پر 22مه حج ورځپاڼې ته وایي چې ټاکل شوې دغه لویه مدرسه طالبان لخوا د پنجشیر بازارک اړوند سرچینه سیمه کې د احمد شاه مسعود په مقبره کې جوړه شي. دغه مدرسه د کابو زرو طالبان لپاره پام کې نیول شوې ده چې طالبان ډلې مشر ملا هیبت الله په امر جوړیږي. دغه مدرسې جوړو منظور پنجشیر والی له خوا اخیستل شوې ده. د طالبان رسمي توګه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا ویلو ده چې دغه مدرسې درسي نصاب د پاکستان مدرسو درسي کتابونو مطابق وي او دغه مدرسې د طالبان لپاره زرو تنو په ظرفیت یو شپه غالي هم جوړیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.